الحمد لله وكفاه والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظیم. د دریا تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند وي. نننۍ خپرونه د رمضان میاشت د تراویح لمونځ په اړه ده چې تراویح لمونځ څه فضیلت لري او څه اهمیت لري. راځو اول پیژنو چې د تراویح لمونځ څه شی دی. تراویح د ترویحه جمع ده. ترویحه دمې ته وایي، آرام او استراحت ته وایي. دغې لمونځ ته ولې تراویح وایي او یا ولې دغې اخذ ورنه شوی دی؟ دغه لمونځ د هرو څلورو رکعتونو نه وروسته لږ دمه کېږي په دغه لمونځ کې، او د دغې دمې له وجې دغه لمونځ ته تراویح ویل کېږي. تراویح دوه رکعته کېږي. د تراویح لمونځ دوه رکعته کېږي په یو نیت سره، او په دویم رکعت به کښېني، سلام به ګرځئ. دغه دوه رکعت لمونځ د هرو څلورو رکعتونو نه وروسته به ته لږ دمه کوي. څومره دمه وي؟ فقط که ډېره دمه کوي او که لږ دمه کوي. ځینې علما وایي چې د دغې څلورو رکعتونو په اندازه به ته دمه کوي، او که بیا وخت نه و یا همدغومره کېناستل دمه هم یو څوک خسته کوي، تنګوي، بیا معمولي شان دمه کول پکار دی. دغه دمه کې به بیا څه کوي؟ په دغه دمه کې به خبرې کول پکار نه دي، دنیوي خبرې کول پکار نه دي. په دغه دمه کې به ته اذکار کوې، د الله تسبیح، د الله ذکر به کوې، د الله تسبیح به بیانوې، د الله دویي به بیانوې. نو د دغې دمې له وجې دغې لمانځه ته تراویح ویل کېږي. دغه لمونځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم 3 شپې کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 شپې راغی او په جماعت کې دغه لمونځ ادا کړی. صحابه کرام ټول راغلل، په ډېر شوق او ذوق سره راغلل، ځکه روژه د عبادتونو میاشت ده. صحابه کرام تر بل هر چا په عباداتو کې په ثواب کې حریص وو. هغوی غوښتل چې موږ ډېر زیات ثواب وګټو او دغه ټوله میاشت په عبادت کې تېره کړو، ځکه دغه میاشت ډېر زیات فضیلت لري. نو صحابه کرام په ډېر شوق او ذوق سره دغه لمانځه ته راغلل. رسول الله صلی الله علیه وسلم بله ورځ رانغی. صحابه کرامو پوښتنه وکړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل، زه له دې ویرې رانغلم ستاسو دا شوق ذوق او د لمانځه ته په پوره اهتمام سره راتګ، زه له دې وویرولم چې دغه لمونځ په تاسو باندې فرض نه شي، ځکه رانغلم. دغه لمونځ سنت دی. د هغې ورځې نه صحابه کرامو دغه لمونځ ځانته په کورونو کې کولو، خو د عمر رضی الله عنه په وخت کې په دغې لمانځه اهتمام په جمع سره او په جماعت کې وشو. د دغې لمونځ اهتمام په جماعت سره د عمر رضی الله عنه له وخت نه پیل شوی دی، او تر اوسه پورې په ټوله اسلامي نړۍ کې خلک دغه لمونځ په جماعت سره ادا کوي. دغه لمونځ یوازې د رمضان په میاشت کې دی، او دغه لمونځ رکعتونه څومره دي، څومره لمونځ خلک وکړي په دغه میاشت کې د تراویح لمونځ
نو په دې کې چې د اختلاف هم موجود دی، خو زمونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله په نیز او د امام شافعي رحمه الله په نیز باندې دغه لمونځ 20 رکعاته دی، او دغه 20 رکعات لمونځ په جماعت سره له صحابو د اجماع نه ثابت دی. یعنی د عمر رضی الله عنه د شخصیت او ورسره صحابو په دغه باندې اجماع کړې ده چې 20 رکعاته د تراویح لمونځ په جماعت سره ادا کړی دی. نو موږ هم باید د همغو د اجماع نه دا وګڼو چې موږ باید 20 رکعاته تراویح وکړو. دغه لمونځ سنت دی او په دې کې دغه د رکعتونو د شمیر د اختلاف له وجې ځینې بدبختانه ځینې مسلمانان په ډېر ژور اختلاف کې سره اخته دي، حتی یو بل تکفیروي، یو بل ته کافر وایي، یو بل د اسلام له دایرې نه وباسي. دا اختلاف دې حد ته رسول نه دي پکار، او د مسلمانانو اتفاق او یووالی دا فرض دی. الله جل جلاله فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، او دغه دین باعث د تفرقې ونه ګرځېږي. د اعمال د عبادتونه باعث باید د تفرقې ونه ګرځېږي. دغه دین او دغه اعمال د قرآن دا باید باعث د یووالي وګرځېږي. زموږ په جماعت سره د لمونځ د ادا کولو مهمه فلسفه همدا ده چې مسلمانان د یو امام پسې اقتدا کوي، یو خدای ته ودرېږي. په ټوله نړۍ کې د یووالي یوازینی مصدر هغه دین دی، یوازې دین دی چې کولی شو موږ ټول مؤمنان له قومي، ژبني، سمتي، نژادي د دې ټولو اختلافاتو نه راوباسو او په دغه مشترکاتو سره یووالي ته راوبالو. دغه د دین دغه ښېګڼه ده. موږ که هغه عرب دی، که هغه عجم دی، که هغه د بل قبیلې دی، هغه یوازې یووالی هغه د دې امت په دې دین سره راځي. خو دا چې موږ په اعمالو سره موږ خلک دغه متنفر کوو، له یو بل نه شړو، د اسلام له دایرې نه شړو، دا هم نه دي پکار. دې حد ته دغه اختلاف نه دی رسول پکار. نو موږ او تاسو ته پکار دي چې موږ دغه اختلاف دې حد ته ونه رسو. که چا 20 رکعاته ونه کړل اجر یې کم دی، ثواب یې کم دی، لمونځ یې کم وکړ، خو د اسلام له دایرې نه نه وځي. او موږ باید دا د مسلمانۍ له دایرې نه ونه باسو، تکفیري نه کړو، کافري نه کړو. ځکه زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله په نیز باندې دغه د تراویح لمونځ 20 رکعاته دی او په جماعت سره ادا کیږي. د تراویحو فضیلت دا د شپې لمونځ دی، او بیا په رمضان کې معمولا د رمضان په میاشت کې د لمونځونو، د نفلي لمونځونو او د سنت لمونځونو د دې اجر د فرض لمانځه برابر دی. دا دومره اجر لري لکه په نورو میاشتو کې چې فرض لمونځ کوي. الله جل جلاله خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا. نو تاسو د شپې په کومه حصه کې راپاڅېږئ، ای سړی کې تاویزونکیه پاڅېږه د شپې په کومه حصه کې، او په هغه د شپې په حصه کې ته قرآن ولوله، یعنې په لمانځه کې ولوله. نو دغه د تراویحو فضیلت دی چې په دغه میاشت کې موږ کوو. او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قام رمضانا، مخکې یو حدیث کې راځي چې من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې رمضان میاشت ونیوله د هغه دپاره ایمانا او احتسابا یې ونیوله، د هغه دپاره ټول مخکیني ګناهونه معاف کړي. بل حدیث کې راځي چې من قام رمضانا، چا چې رمضان ودرولو، یعنې په رمضان کې د لمانځه دپاره ودرېدو، لمونځ یې وکړ، نو هغه دپاره چې دی هغه غفر له ما تقدم من ذنبه، مخکیني ټول ګناهونه ورته معاف کېږي. چا چې د ایمان له وجې نه
مهمه خبره دا ده چې موږ باید ټول عبادتونه د ایمان په تقاضا وکړو. موږ چې کله په دې باور لرو، په الله باور ولرو، د الله په ذات باور ولرو، په د حساب په ورځ باندې باور ولرو، د اعمالو د پوښتنې په ورځ باور ولرو، په دوزخ او جنت باندې باور ولرو، نو موږ باید دغه ایمان دومره قوي وي چې دغه ایمان موږ د عبادت ته وهڅوي او موږ د دغه ایمان په تقاضا عبادت ته وړاندې شو. که چېرته زموږ عبادت د ایمان په تقاضا نه وي، بیا دا هیڅ فایده نه کوي. که دا عبادت موږ د خلکو له رواج له وجې کوو، که دا عبادت موږ د خلکو له ویرې کوو، د خلکو له شرمې کوو، نو بیا دا زموږ د ایمان تقاضا نه ده. دغه ایمان چې ستا په زړه کې موجود دی، دا باید تا دې ته وهڅوي چې ته عبادت وکړي، ته روژه ونیسي، ته لمونځ وکړي، ته قرآن کریم تلاوت کړي. اتقدم من ذنبه، مخکینی ټول ګناهونه ورته معاف کیږي. چا چې د ایمان له وجې نه. مهمه خبره دا ده چې موږ باید ټول عبادتونه د ایمان په تقاضا وکړو. موږ چې کله په دې باور لرو، په الله باور ولرو، د الله په ذات باور ولرو، په د حساب په ورځ باندې باور ولرو، د اعمالو د پوښتنې په ورځ باور ولرو، په دوزخ او جنت باندې باور ولرو، نو موږ باید دغه ایمان دومره قوي وي چې دغه ایمان موږ د عبادت ته وهڅوي او موږ د دغه ایمان په تقاضا عبادت ته وړاندې شو. که چېرته زموږ عبادت د ایمان په تقاضا نه وي، بیا دا هیڅ فایده نه کوي. که دا عبادت موږ د خلکو له رواج له وجې کوو، که دا عبادت موږ د خلکو له ویرې کوو، د خلکو له شرمې کوو، نو بیا دا زموږ د ایمان تقاضا نه ده. دغه ایمان چې ستا په زړه کې موجود دی، دا باید تا دې ته وهڅوي چې ته عبادت وکړي، ته روژه ونیسي، ته لمونځ وکړي، ته قرآن کریم تلاوت کړي. مهمه خبره د ایمان ده. او که چا دلته ایمان موجود نه و، د هغه نیک عملونه حبطه دي، خراب دي. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. مهمه خبره دلته ده چې د عمل چې موږ کوو، دا د ایمان په تقاضا وکړو. دا د چا له ویرې وکړو، نه د چا دپاره وکړو، او دا نه د کلتور او د رواج له مخې وکړو، او یا د دې لپاره ونه کړو چې ولاکه موږ دا روژه ونه نیسو، لمونځ ونه کړو، نو بیا به خلک موږ پورې خاندي، خلک به راته روژه خواره وایي، خلک به راته بېلمانځان وایي. نو د دغې له وجې نه وي، دا باید د ایمان په تقاضا وکړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، چا چې من قام رمضانا ایمانا و احتسابا، چا چې د ایمان په تقاضا باندې او د اجر د حصول په تقاضا باندې رمضان قایم کې، مونځ یې پکې وکړي، نو غفر له ما تقدم من ذنبه، ټول ګناهونه به یې ورته الله جل جلاله مخکیني معاف کړي. او رمضان میاشت دا د مغفرت میاشت ده، د رحمت میاشت ده، له اور نه د نجات، د جهنم د اور نه د نجات میاشت ده. نو همدغه میاشت ده چې موږ خپل ټول تیر ګناهونه په خپلو اعمالو سره معاف کولی شو. نو موږ باید په دغه میاشت کې د الله نه مغفرت وغواړو، بخښنه وغواړو او عبادتونه وکړو، تر څو زموږ ټول ګناهونه معاف شي. په بل حدیث شریف کې راځي چې چا دغه رمضان کې لمونځ وکړ، رمضان یې ونیولو، نو دته الله جل جلاله مخکیني ګناهونه داسې معاف کړي لکه دی چې اوس تازه د مور څخه زیږېدلی وي، یا په کومه ورځ چې له مور نه وزېږېدلو هغسې څومره د ګناهونو نه پاک و، د هېڅ ګناه مرتکب نه و. نو دغسې د رمضان د میاشتې کې په لمانځه سره او د رمضان د میاشتې په قایمولو سره، د رمضان د روژې په نیولو سره الله جل جلاله دته مخکیني ټول ګناهونه معاف کوي. نو موږ باید څه وکړو؟ موږ چې الله جل جلاله موږ ته ټول ګناهونه معاف کوي، خو تا ته ویلي دی چې دغه به د ایمانا او احتسابا له مخې ته دا نیسي، دغه روژه به هم نیسي او دغه لمونځونه به هم کوي. نو دغه د تراویح لمونځ دا ډېر مهمه خبره ده چې دغه تراویح لمونځ موږ کوو، ځان ستړی کوو، خو بیا هم نیمګړی وي. موږ یې په تیزۍ سره کوو، په چټکۍ سره کوو، دې ته خوشحاله یو چې زر زر تراویح لمونځ وکړو. دغه تراویح لمونځ د نورو منځونو سره هیڅ فرق نه لري. داسې نه ده چې نور لمونځونه په آرامۍ سره کوي او دا په تیزۍ سره کوي. څومره چې د دې تراویح لمونځ ثواب دی، همدومره په استراحت او په آرامۍ سره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د لمانځه باره کې، صلوا کما رأیتمونی اصلي،
تاسو داسې لمونځونه وکړئ لکه ما چې څنګه ګورئ او دغه نیک عمل هغه وخت نیک عمل وي او د اجر وړ وي چې کله ته دغه نیک عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه وکړي. ځکه الله جل جلاله فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، په بېشکه په تحقیق سره مونږ په دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په دغه پیغمبر کې تاسو دپاره اسوه حسنه ایښې ده. دا یو الګو ده. د څه دپاره الګو ده؟ د ټولې زندګۍ دپاره الګو ده. د ده لمونځ ستاسو دپاره الګو نمونه ده. د ده ټولنیز ژوند ستاسو دپاره الګو نمونه ده. د ده اخلاق ستاسو دپاره الګو نمونه ده. د ده سیاست، د ده تجارت، د ده ټوله زندګي تاسو لپاره الګو نمونه ده. هغه ځکه چې دغه رسول د الله پیغام او کلام مونږ ته راوړی دی او دغه د دغې کلام رسونکی د دغې پیغام رسونکی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان هو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. زه له ځانه کومې خبرې نه کوم، دا ما دپاره وحي کېږي، دا د الله پیغام دی تاسو ته در رسوم. نو وخت کې چې د الله پیغام مونږ ته رارسوي، دا احکام هغه رارسولي دي، نو دغه ټول عبادات او دغه احکام دا به د چا په طریقه کوو؟ دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه کوو. نو کومه چې دغه لمونځ د تراویح لمونځ رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی او کومه چې صحابه و کړی دی، باید همغسې وکړو. دا چې د هغوی اجر په تمه یو او دغه لمونځ ماتو ګوټ په تیزۍ سره چې رکوع سجده او قومه پکې معلومه نه وي، نو داسې لمونځ هېڅکله قبلېږي نه، بلکې دا لعنت وایي او عذاب د دې لمونځ کوونکي لپاره. نو څوک چې په لمانځه کې دغه سستي کوي، کسالت کوي، ټګي کوي، نو په دې باندې د الله لعنت ویل کېږي. نو دغه لمونځ دی، دغه لمونځ باید مونږ په سمه طریقه سره ادا کړو. قیام شب در رمضان قیام است که با جماعت خوانده می شود و وقتش بعد از عشاء شروع شده تا طلوع فجر ادامه دارد. رسول الله صلی الله علیه وسلم به نماز در شب رمضان رغبت زیادی داشتند. همان طور که می فرمایند من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که قیام کرد در رمضان با ایمان خالص و امید پاداش، خالص و امید پاداش. کسی که قیام کرد در رمضان با ایمان خالص و امید پاداش، از پروردگارش گناهان پیشینش بخشیده می شود. نماز تراویح سنت است. ترک آن باعث از اجر و پاداش اطاعت و عبادت قیام اللیل همراه با محرومیت از ثواب و پاداش عمل کردن به سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم است. په تراویح لمانځه کې د قرآن کریم ختم، دا په ټولو تراویح کې د رمضان په میاشت کې د قرآن کریم ختمول یو ځل سنت دی، ځکه چې په دغه میاشت کې الله جل جلاله قرآن کریم نازل کړی دی او دغه قرآن کریم یو عظیم کتاب دی، لارښود دی. نو د دغه قرآن کریم ختم په دې تراویحو کې سنت دی، ځکه هماغه آیاتونو کې الله جل جلاله فرمایي چې ورتل القرآن ترتیلا. خو دلته همدغه آیتونو کې الله جل جلاله وایي چې دغه قرآن به لولي په ترتیل سره. دغه قرآن به داسې نه لولي چې الفاظ سم نه ادا کېږي، مفاهیمو باندې څوک نه پوهېږي، خلک نه پوهېږي څه وایي. ځکه الله جل جلاله فرمایي چې واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. کله چې قرآن لوستل کېږي تاسو څه کوئ؟ غوږ شئ ورته او چوپ شئ. خلک هغه څه ته غوږ کېږي او چوپ کېږي چې په هغې باندې هغه اوري، د هغې په الفاظو پوه شي، هغه الفاظ بیل بیل واوري، په مفاهیمو یې پوه شي. دا چې مونږ په تراویحو کې داسې ختم کوو چې مونږ یې په الفاظو نه پوهېږو،
نو موږ د دغه قرآن کریم د اجر او ثواب نه محروم کیږو. او دغه وخت کې چې قرآن کریم په ترتیل سره او سم الفاظ ادا نشي نو دغه قرآن کریم ور باندې لعنت وای. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنه. ځینې وخت قاری قرآن لولي خو دا قرآن کریم ور باندې بیرته لعنت وای. ځکه چې دا د قرآن کریم حق دا دی ورتل القرآن ترتیلا چې دا قرآن کریم من سم ولولو، سم یې ادا کو، الفاظ سم ادا کو. او بله مهمه خبره پکې دا ده چې د قرآن کریم په مفاهیمو پوه شو. ځکه الله جل جلاله وایي چې کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبروا آیاته وليذکروا اولو الالباب. کتاب انزلناه الیک، دا کتاب مې تا ته نازل کړی پیغمبره. د څه لپاره مې نازل کړی دی؟ د دې لپاره مې نازل کړی دی چې دا یو مبارک کتاب دی او د دې لپاره چې لیتدبروا آیاته، د دې په آیاتونو کې فکر وکړي، تدبر نه کار واخلي، وپوهېږي چې موږ ته خدای تعالی څه فرمایلی دي په دې آیاتونو کې. وليذکروا اولو الالباب، او پند نصیحات عقل د خاوندانو لپاره دی. یعنی که څوک سالم عقل ولري او قرآن ته مراجعه وکړي نو هغه د قرآن نه د زندګۍ ټولې لارښوونې اخیستلی شي. نو مهمه ده چې موږ که د قرآن کریم ختم په دې تراویح کوو او یا دغه تراویح په خپله ځان ته کوو، قرآن کریم ختم پکې نه کوو، نو په آرام سره د نور لمانځه غوندې هغسې چې صحابه وکړی دی او پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم کړی دی، موږ باید دغه د تراویح لمونځ همدا شان وکړو. دا شان یې ونه کړو چې د ثواب پر ځای پر موږ لعنت ووایي او د ثواب پر ځای د عذاب مستحق وګرځېږو. موږ او تاسو ټول ته الله تعالی په دې خبرو کولو باندې د عمل توفیق راکړي. تر بلې خپرونې پورې زه احسان الله سباون له تاسو اجازه اخلم. د خدای په امان. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.